د روانو 400 ته 400 غټي روچي بخرو تاسو سره به مغه خون شریکو. سلامونه او احترامات. زه د ماین زړه د رضا نه بغیر نه پایمه. ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې. زه روان یم د جانان کلي ته. اشنغر خو مې د اشنغر راشده څه وایي؟ آها اشنغر خو مې د زړه سر دی شماله. اشنغر خو د رهبرو خلکو کور دی. روانو 400 ته دا یو ډېر تاریخي ټاټوبی دی. بهترین نری نری باران نور هم په شیبو شیبو راورېږه. هغې له خوند ورکوي ډېر د بارانونو موسم. او راشده نن به څه کوو؟ نن به د 400 غټې روجې خورو او هغه چې داسې د دیګ نه راوباسي که نه او د سمڅۍ نه کړس وباسي او د دیګ دا مورګه ووایي نو د سړي دا زړه سره داسې وتخنېږي. روانو 400 ته د 400 چې څومره خواږه درانه پښتانه دي هغو باندې زموږ سلام هم وي. موږ کوشش کوو چې څنګه خپل لوکل زموږ چې کم سوغات دي زموږ کم توکي دي هغه مارکیټ کو. نو هم په دې جذبه باندې روانو. او راشده په دغه سفر کې موږ څوک ملګري وو. آیا دا موږ سسپنس کې ساتو که دا ویل غواړو؟ ویلې ښه دی. ما وی دا به هغه وخت کې د هغې که نه چې ډاکټر صاحب داسې نوړی والي او دی هغه وخت کې راولو. د 400 په دغه سفر کې زمونږ د 400 کوربه شریف چې دی نو هغه ډېر محترم ډاکټر قدیر صاحب دی. ډاکټر صاحب زمونږ د هر سفر ملګری دی. ډاکټر صاحب سلام واخلئ. باران دی او 400 ته روانو. 400 ته روانو او د روجو پروګرام دی. 400 غټي روجي بخرو تاسو سره به مغه خون شریکو انشاءالله. او د باران نه مزه اخلو د غټي روجو نه مزه اخلو. راشد خان ډاکټر صاحب هم سرورو زمونږ د ولاګز او د سفرونو حصہ جوړیږي که خیري دا سړی به غرونو ته هم رسوخه. خو زه سوچ کومه داسې نه چې زمونږ یو بل دغه دی سیکرټري صاحب دی فاروقه صاحب هغه وایي چې رو دی ډاکټر صاحب هم په دې لوبه راولګو. مونږ وایي چې تاسو به سم شئ. سیکرټري صاحب به وایي چې مونږ ورته وایي چې یاره تاسو د دې لوبې نه راړو هغه وایي چې او دې نه وي شته ښه دې کړم دی کړه. نو قدرمنو مونږ سره اوسئ. په لاره بارانونه خوندونه بیا د 400 روډ باندې چې کوم ښایسته زونه راځي په لاره او تر غټو روجو مو رسو. راځئ چې دغه سوغات په تاسو هم پیرزو کړو. ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې د پېښور نه به څومره فاصله یې د 400 افسر صاحب دا خو چې دی داسې 40 کیلومتره پورې جوړېږي جی. او 400 ته دوه لارې دي. یو خو په موټروی باندې ده یو په صدریاب جي ټي روډ باندې چې کومه لار ده جی. نو دا اوس موږ په موټروی باندې ځو. موټروی باندې چې دی نو لکه 400 چونکې موټروی ډېر ښه سفر دی او نږدې نو دی باندې چې کوم دی نو دا موږ به انشاءالله په 10-15 منټه کې به 400 په انټرچینج باندې صحیح. بل د 400 باره کې تاسو تپوس وکړو چې 400 کې څه مشهور دي. 400 کې خو چونکې یو تاریخي ځای دی د سیاسي لیډرانو د لحاظ سره او د لکه د مختلف ګوندونو مشران دلته کې دي جی. نو هغه خو د هغې نه بغیر خو 400 چې دی نو 400 هم د هغوی د وجې نه پېژندل کېږي. هغې کې غفار خان بابا دی آفتاب شیرپور خان دی داسې چې کوم دی نور علما کرام دي نو مختلف قسمه سیاسي خلک هم پکې شته دی. بل د 400 چې کوم مشهور سیزونه دي نو هغې کې چې کوم دی نو د سپلای د 400 لکه لیدر سیزونه چې دي د پیزار ټوله دنیا ته ایکسپورټ کېږي او د ټوله دنیا کې چې کوم دی نو د دې یو ښه په د 400 چې دی نو په د سپلو باندې او پیزار باندې محبوبیت لري. صحیح. او خوراکونو کې چې کوم دی نو دا چې کوم سیز پسې موږ روان یو غټې روجې دا کوم چیز د زوره چې موږ د پېښور نه تر 400 وځو دا سیزونه چې موږ دغه کوو نو دا موږ 400 روجو په سیزو چې هغې کې چې کوم دی نو تاسو به نور هلته وګورئ
او ذایقه به هم بیا تاسو خلکو ته ووایئ چې یاره مزه یې وکړه خو ونه کړه نو دا اوس موږ 400 روجو پسې روان یو په موټروی باندې. صحیح ډاکټر صاحب د 400 وایي چې قدر هم مشهور دی او دې ته به یې په ښکلاوت وي د 400 ته پخوا. بالکل تاسو چې کوم دی نو چونکې دا جنرال نالج کې چې کوم دی زه لږ کمزور یم پشکلاوتی د 400 زوړ نوم دی او بل دا چې دا 400 کې چې کوم دی دا هینډ میډ چې کوم د لاس جوړ شوی کپڑا دا هغه پر سړو کې جوړیږي او دې ته چې کوم دی هغه ځای جولاګان ورته موږ په پښتو کې وایو چې هغوی دا کیک دا کپڑا جوړوي او هغه ډېره ښه کپڑا یې کومه چې دی لکه مطلب پایداره او نرمه خو هغه چونکې اوس ګرمي ده نو زمونږ ځکه هغه ذهن کې رانغله هغه د یخنۍ یو سواد دی په یخنۍ کې بیا به 400 ته ځو هلته به د قدر جوړوي. صحیح او ډاکټر صاحب په 400 کې وایي چې برسنډې او غني او دا پکې هم ډېرې 400 خو چې څومره صفتو کې زمونږ خو کلی دی چې خپل وطن کشمیر دی هغه خبره جوړېږي خو 400 چې دی لکه مطلب زري ځمکه ده خادکر کلي ځمکه ده ډېره زیاته زرخیزه ځمکه ده او 400 مین فصلونه چې دي نو لکه مطلب دغه غني او غنم چې ډېر وافر مقدار سره چقندر دا لکه مطلب داسې ده چې دلته کې کېږي 400 په دې باندې مقبولیت لري. کله یې خندا کله غصې مزه کوي ښکلي خو والله د 400 مزه کوي 400 ته راوانو. بل مطلب جی د 400 باره کې دا خبره مشهور ده چې ټوپک په جرمني ساتي او یار واشنغري ساتي. واشنغر خلک چې دي نو په دغه سیس کې مقبولیت لري. واه جی واه ډېر وخت دریای کابل سره مونږه روانو. دریای کابل چې دی دا خپل یو تاریخ لري خپل یو ډېر وروستنی پس منظر لري. د دې دریای کابل نه ځای په ځای واړه نهرونه وتې دي او هغه هم د 400 او د خواوشا د سیمو د سیراب کولو یوه لویه ذریعه ده. راشده وایي چې پښتونخوا یې راله ګوټ په ګوټ نه جوړ کړه سیراب کړی پنجاب دی ورته ګوره او دا چې هرې ادبي غونډې ته درومي دا د کوره جوړ نواب دی ورته ګوره او چې افغانې د افسر نه افسری کو دقه عشق خانه خراب دی ورته ګوره نو ما ته ګوره هسې نه چې ګډ وډ شم ډېر په شا مو ګوره چېرته هم نه غورځېد شا پسې په شا پسې به دا شعرونه او په وروستو باندې وایي چې مخامخ مه ودرېږه یاره زما به شا شي ستا به اوښکې په مخزینه. واه د 400 په غفور مارکیټ کې سبحان علي کاکا د 13 خواوشا شپېته او یو کلونو راسې د څپلو کار کوي. څنګه چې مې تاسو ته ویلي وو د 400 څپلۍ ډېرې زیاتې مشهورې دي. سبحان علي کاکا دا راته ووایي چې د دې دا لیدر دا سرمن وغیره دا پوره د دې چې کوم څیزونه یې تاسو له چېرته نه راوړئ؟ دا چې موږ څه د پېښور نه راوړو څه د کراچۍ نه راوړو دا څه د بهر ملک نه راځي کړکېچونه دا پېښور کې وي دا هم د هغه ځای نه راوړو. صحیح ده. او ستاسو د دې یو دکان سره د څومره خلکو معاش تړلی دی یعنې څومره خلک در سره په روزګار دي څومره خلکو تاسو روزګار ورکړی دی؟ موږ سره 12 کسان کار کوي. او ستاسو دا دغه چې دی څپلۍ دا بیا چېرته ځي آیا پاکستان کې دنده که بهر دنیا ته دا چې دا کراچۍ ته ځي جون جمشید سره زموږ روزګار او سروس سره زموږ روزګار زما سیف الله د تر دې دی هغه وطن حاجي تماش ډېرې او د دې د جوړښت د عمل چې دا چېرته کېږي دا همدې دوکان کې که بل ځای ستاسو دا چې دا بل دی دلته بس دلته صرف دا ډېر کار کوي اوس هم علاوه هم د هغه کاریګر سره څوک چې قینچي په لاس باندې یوه څرمنې راکېستې نو د هغې نه یې څرمنه ویسته. نو ورور جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې یو تکړه کاریګر چې دی ښه صحتمند چې ښه ذهني هم برابر او صحت او وجود هم ټیکي هغه د ورځې څومره کار کولی شي څومره څپلۍ جوړولی هغه چې 10 جوړه دروازې ښه
نو بیا خو یې څه پټې یا مټې اوښتې نه وي که نه نه جي نه او ستړی ستومان هم نه ستړی خو وي جي ها بیا پکې کار نشي ګرځېدلی دا هنر دی په څومره وخت کې زده کړی دی څومره عمر دی و اوس دې څومره وخت وشو د دې هنر سره زه خو د اتو کال وم او تقریبا 10 کال هنر کړی ها اکثر دا پښتانه په خپل کسب په هنر باندې شرمېږي که نه نو دغه خلکو ته به څه پیغام ورکول غواړي وایي هنر یې زده کړه د کنځو په سرې کښېنه څه وخت به دې په کار شي خو مونږ هنر نه زده کوو ټول د زور کارونه کوو نو هغه خلکو ته به پیغام څه ورکوي چې په هنر باندې ورته ځان ته نه ښکاري زما یو پیغام دا دی چې کسب ښه شی دی دا زده کول پکار دي کوم سړی چې تعلیم کوي او د نوکرۍ تمه کوي نو هغه دې دا سوچ نه کوي چې یاره ما سره خامخا نوکري مېلو د تعلیم سره بیا کسب د هغه پکار راځي صحیح قدرمنو دا خبره ډیره زیاته مهمه ده څومره پښتانه چې زما غږ اوري موږ ووکیشنل ټریننګز یا هغه هنرونه چې د هغې د وجې نه زموږ د ژوند ژرنده چورلیدی شي د هغې د وجې نه موږ په وړوکي ډول باندې خپل اقتصاد مضبوطولی شو هغې ته زموږ پاملرنه نه په حکومتي ډول باندې شته دی او نه موږ په شخصي ډول باندې کوو باید پښتانه واړه واړه هنرونه زده کړي او حق حلالې روزۍ دپاره خپل کاروبار ته لاس واچوي دوسته د دې څه نوم دی د دې مټۍ د دې رزړو مټۍ نوم دی که نه رزړو مټۍ او دا دلته جوړېږي او جي دې کې څه څه شامل دي دا پته لګي که نه پته نه لګي بس دې کې لږ پی او مکس وبهي پکې پیو کې ښه او چیني پکې واچي چینی پکې هم ورچوي او دا تر کم کم ځای رسي بیا دا اندازه لګي دا خو دوبۍ پورې راځي سعودي پورې چې کوم ځای ته څوک ځي ځان سره وړي ښه او دا صرف د رزړو مشهوره ده او جي صحیح ده او دې کیلو 2 کیلو 3 کیلو څومره پورې ډبې په دې کې دی دې کې 5 کیلو پورې ډبې دي 5 کیلو پورې او کیلو د دې په څه ریټ کې دی 200 کې دي 200 کې دی نو د دې ځایي خلک یې اخیستی شي خوشحاله دي د ریټ نه خو په مینه یې تازه مټۍ ولا ورکو موږ تازه مټۍ ولور او روزانه په بنیاد دا تازه جوړیږي او جی بس د نن تیار شي ماښام له ختم شي سهار له نور راشي ښه او د ورځې به څومره مټۍ جوړوئ تاسو موږ یاره 20 ټیمه جوړو بس ختمېږي شل ټیمه د دې نه څومره کیلو جوړیږي ټیم کې تقریبا 8 کیلو پکې تقریبا ښه وای چې روغ د رویشې تالي په شیرک کې ورته ناستې او غټې غټې ګلې پکې دا د بنوسو په لهجه کې مې راته ووایي بهرحال زه اوس ناست یم د چارسدې غټو وریجو ته دا ټولې ستړې دا منډې ترړې موږ خالص د دې یو پلیټ دپاره وکړې وایي چې وګرځه سپېره پنډۍ او کښېنه بیا کږه پګړۍ نو اوس ورته ناست یم ښه په چروت کې د دې د مشهورتیا د دې نه اندازه لګي چې د پیشې د لحاظه یو وکیل صاحب چې زیاتره دا خلک په عدالت کې موندی شي خدای نن موږ په دغه یخ باران کې په دې چوپال کې د روجو سره بیامون وکیل صاحب دا راته ووایې د چارسدې دا غټې روجې ډېرې زیاتې مشهورې دي نو تاسو د پیشې د لحاظه وکیل هم یئ د دې څه تاریخي پس منظر دی دا د کله نه شروع شوي دي دا ځایي شولې دي که را څنګه پیدا کېږي دا راته په ډیټیل ووایې یاره سرجي چې څنګه تاسو ته معلومه ده دا یو ځای څه ناڅه مشهوري د هغې د لاندې نه هغې خپل یو تاریخي جی لکه دلته مونږ وګورو نو دا بیسیکلي دا وریجې دوی چې کوم دی د دغه نه راځي اسوات نه دا روجه د سوات ده بالکل خو د دې ځای چې کوم دغه دي د دې چې کومه دلته کې پخیږي د هغوی په لاس کې کمال دی نو دا راته ووایه چې زه په خپل هم د سوات شانګلې یم هلته چې موږ کومې روجې خورو نو هغه نری دا د چارسدې ته په راتلو کې غټې شي که دې ته بیا غټې ولې وایي نو دې ته خو سرجي اصل کې بیګمۍ چاولې وایي او بیسیکلی چې کوم دی نو په سوات کې دا په ډېر غټ مقدار باندې کېږي او صرف د دې د خلکو په لاس کې کمال دی
چې هغوی یې پخلی خرولي. صحیح، ډېره زیاته مننه کومه Thank you، ډېره مهرباني. وکیل صاحب تاسو مننه کومه. ښکلی دی، سم ښکلی دی، زما صنم ښکلی دی، لور د هوا ښکلی ده، زوی د ادم ښکلی دی، او یو چې د سواد شي جانان بل یې موسم ښکلی دی. نو دا اصل کې د سواد د موسم د وجه نه دلته دا روژې غټې شي، ګنې دلته وړې وړې خسي قدرمنو، خو دومره سفر سره پکار ده چې دا رالوی هم شي. تاسو میلاوه هم د هغه کارکوونکي سره د چا د لاسه چې دغه غټې روجې وځي، څوک چې پخوي، د دې انګریډینټس څه دي، په دې کې څه استعمالیږي، کومې مسالې، کوم څیزونه، هغه در سره هم شریکومه، ما سره اوسئ. دا مهال زه په 400 کې ولاړ یم. ویلی کېږي چې د هر دیګ څمڅۍ مه جوړېږه. دلته دیګ هم دی، ورسره څمڅۍ هم ده، او زمونږ هغه ځوان د چا د وجې نه چې د 400 د دې روډ تېرېدونکي بلها خلک د خوراک په بنیاد باندې استفاده کوي. وروره دا راته ووایه نوم دې څه دی او د څو مودې راسې د غټو وریجو دغه کار کې؟ 2 کاله مې وشو جي. 2 کاله دي. د دې دا کار د چېرته زده کړی دی؟ تاسو مشران آیا دی کې تکړه وو که دا هنر د چېرته زده کړی دی؟ هنر هم د عربتي نه زده کړی دی، شارق عربتي نه. هغوی نه به م هغه کوو، بیا به م ځان له پخولي. ښه، دا راته ووایه چې په دې کې کم کم څیزونه استعمالیږي، پوره په تفصیل سره د دې مثالې، دا به څومره ټایم پرتې په اور باندې، دیګ کې تاسو څومره کیلو روجې اچوئ، د دې لږ تفصیل راته ووایه. دې کې 14 کیلو وریجې اچوو او 14 کیلو غوښه، 3 کیلو مې او نورې مسالې پکې اچوو. بس دغه دي دغه هغې. او مثالې د هغې څه خاص نومونه شته دی؟ هغه د 400 مثالې دی که بهر نه؟ نه 400 مسالې، ګرمه مساله شوه، زیره شوه، او جي دا پکې اچوو. او دا غوښه چې ده، دا نری غوښه که غټه غوښه او اورجنلي؟ غټه غوښه خپل حلاله کوي هغوی نه، بس بیا تیار دیګ مو راوي. نو دروازې څو دیګه وځي په دې روډ باندې چې ته ولاړې؟ دې خو زمانه 3 دیګه دلته وځي جي. جي. او پلیټ په څه ریټ کې دی؟ 50 100 30 جي. نو غریبانان خو سټ د لورې حلالی نه که نه؟ نه جي نه، دا خو دلته مونږ ډېر وخوښو، پریم پکې ورکوو جي. او خلک ښه خوشحاله دي؟ ښه خوشحاله دي چې څوک غریب راشي هغه له هم پکې اسیم ورکوو. صحیح. په دې دنده کې یا کاروبار کې در سره د څومره خلکو روزګار تړلی دی؟ لکه نور در سره څومره خلک کار کوي؟ دې کې یو ویټر یو وړي یو راوړي، بل گاډي کې وړي، بل دیګ ډکوي. دې کې بس چینچۍ والا شو او شاګرد لسی 300 روپۍ هغه له ورکوم، او څه به زه شي. یعنی د مختلفو خلکو روزګار در سره تړلی. صحیح. نو څه به ویل غواړې؟ نن باران هم دی، موسم هم ډېر ښایسته دی، نو آیا په د باران په ورځ خلک ډېر راځي، په ګرمۍ کې ډېر راځي، په عام ورځ باندې روجې ډېرې وځي؟ باران په ورځ که څه ترتیب وي؟ باران په ورځ ډېرې وځي جي. بس باران په ورځ په تیلو متیلو کې هم خلک ډونګو کې هم وړي، بس کورونو ته ډېر وړي. زه ته ورکه د دې دیګ دې مور کې له یو ټس، زما یې دا نق خوښي ښه، نور پکې څه نشته. بیا د باران په شپه را نشي، د خپو خاپونه دې بېبې لیدلې دي نه، خو که 400 والو غټو روجو له راځې نو د باران په ورځ باندې راشه، که د خپو خاپونه او که د ګاډي ټیرونه هر څوک ویني، خو د دې خوراک نه به خوند اخلي. د نن دغه ولاګ د 400 د غټو روجو تر څنګه دا تال دا یو زړه مې و چې بیا د سره شمه، خو بس اخر خېټه ده، که خیرات پردی دی نو خېټه خو ستا خپله ده. دغه ولاګ په دې ځای کې پای ته رسي. افسر افغان ته اجازت راکوي. ښاد آباد او بریالي اوسئ.